عزیزانو، الله عزوجل و مسلمانانو ته د دې دنیا د مشکلاتو، تکالیفو، مصائبو، رنځونو، غمونو، کړاوونو، تکلیفونو په مقابل کې د دوی د دفع دپاره د دې مشکلاتو سره د مقابلې دپاره مختلف قسم قواوې ورکړي دي. ظاهري قواوې هم الله عزوجل ورکړي دي، باطني قواوې هم الله عزوجل ورکړي دي. داسې وسله و اسلحه الله عزوجل مؤمن مسلمان ته ورکړې ده، که چیرې دی د الله عزوجل د دغه ورکړي اسلحې و وسلې څخه کار واخلي، هغه مصیبتونه چې موږ تاسې په ژوند و زندګي کې ورسره لاس و ګریوان یو، چې د ځان په باره کې دي، د اهل په باره کې دي، د اولاد په باره کې دي، د ټولنې په باره کې دي، د مشرانو په باره کې دي، د کشرانو په حق دي، دا مشکلات به آسانه سي. افسوس دا دی چې موږ د دغه خداداد یا خدای ورکړي قوت څخه کار نه اخلو. نړۍ وګورئ، شپېته ته قریب موږ اسلامي ملکونه یو. څنګه چې د دنیا و نړۍ فساد ته موږ نن کمزوري یو، هغه قوت و طاقت مو نه دی استعمال کړی چې الله عزوجل موږ ته راکړی دی. دغسې انفرادي هم نن مسلمانان کمزوري دي. په اجتماعي ډول ستاسې په اصطلاح په نړیواله سطح، په عالمي سطح مسلمان کمزوري دي. چې لږ د خپلواکۍ و د استقلال دعوه یو مسلمان یو ملک یو علاقه کوي، د کفارو د خوا څه تهدید دی. ما پام کوه، دا به نه کوئ، ها به نه کوئ. دوی چې هر څه کوي مشکل نشته. انفرادي هم مسلمانان د زوړ طرف تبدیلی دي. د مشکلاتو د حل دپاره الله عزوجل موږ ته اولنۍ وسله چې راکړې ده هغه صبر دی. صبر څه کار واخلئ؟ یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي چې کله د مشکلاتو سره مخ سوله، صبر وکئ، زغم وکئ، حوصله وکئ، صبر وکئ. والصلاة د لمانځه څخه کار واخلئ. مسلمان چې د مسجد څخه بېګانه سوی دی، وبا و آفتونو مشکلاتو وهلی دی. د مسلمان تعلق چې د الله عزوجل د کور سره جوړ و، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. لمونځ کوئ، الله عزوجل باوي د فحشا و ناروا و بېحیایي د کارو سم لمونځ راګرځوي. دا غټه وسله ده. صبر باطني وسله ده، لمونځ ظاهري وسله ده. الله عزوجل فرمایي که د مشکلاتو سره مخ کېدلس دا دوې نسخې استعمال کړي. د صبر و حوصلې و زغم څخه کار واخلي. موږ تجربه کړي دي، زور غواړي. په سفر کې هم صبر زور غواړي، په حضر کې هم صبر زور غواړي، په مکتب کې هم صبر زور غواړي، په کور کې هم صبر زور غواړي، په مدرسه کې هم صبر زور. تاسو د صبر څخه کار واخلي. په باطني اعمالو کې د انسان پر نفس باندې تر ټولو دروند شی صبر دی. اور پلار دي تر پلار په مقابل کې غږیږي، صبر وکړه، ولا زور غواړي، زه به حوصله وکړم. مشرور دي، د مشرور حق پر کشرور پر روا و جایز امور کې دونه دی لکه د پلار حق چې پر اولاد دی. حق کبیر الاخوة علی صغیره. په وړونو کې د مشرور حق پر کشرانو باندې دونه دی که حق الاب علی ابن، لکه د پلار حق چې پر زوی باندې. حوصله وکړه، څه پېښه نیسم کوي، زور غواړي. نو په باطني اعمالو کې، په باطني امورو کې الله عزوجل وایي صبر خاص کوي. ولی؟ وایي دا پر نفس باندې تر ټولو ګران شی دی. په ظاهري اعمالو کې الله عزوجل لمونځ خاص کوي. چې کله د مشکلاتو سره مخ کېږي راولاړ سي، د 2 رکعاته نفلو څخه کار واخلي. لمونځ کوي. لمونځ یې ولې خاص کوي؟ وایي په ظاهري اعمالو کې د انسان پر بدن و پر جسم او پر صورت باندې دروند شی لمونځ دی. واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
بل ځای الله پاک فرمایي تاسې صبر کوئ لمونځ کوئ د الله عز وجل له طرفه چې کوم مشکلات راځي د دې مشکلاتو سره چې تاسې لاس وګریوان سئ د خپل ځان د حفاظت دپاره تاسې د صبر څه کار واخلئ د لمانځه څه وانها لکبیرة 5 وخته لمونځ په جماعت کول ډېر دروند کار دی ای لثقیلة دا ډېر غټ شی دی الله عز وجل فرمایي دا 5 وخته لمونځ په جماعت سره کول دا معمولی کار نه دی الا علی الخاشعین مگر هغه کسان چې د الله عز وجل خوف و خشیت یې په زړه کې دي پر هغو بیا نه دی دروند خلک یې په شوق کې دا حدیث شریف مفهوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعلت قرة عینی فی الصلاة زما د سترګو یخوالی الله عز وجل په لمانځه کې ایښی څونه فرق نه دی ما و تا ته چې سار یو څوک د تلیفون زنګ وایي چې ماښام یې پسه حلال کړی دی میلمه مې یې نو څونه سړی خوشحالي تازه غوښه ده د پسه وریجې غوښې دي غورمې و چورمې دي دا قدرمه سړی ورته خوشحالي دا ولې دی د هغه سره یو قسم مینه لري یا تا ته یو څوک وایي سبا داسې یو ولایت ته په منظره زه ماشاءالله ښه ملګري دي دوستان دي ساتیری به وکړو څونه سړی خوشحالي دغه ته د سترګو یخوالی وایي سړي چې یو شي ته امید درلودی یو چا درته وویل چې بس یو میاشت بعد په عمره د خیره ځو د عمرې سفر به مشترک کوو څونه سړی خوشحالي د الله عز وجل د کور دي دې ته د سترګو یخوالی وایي نبي کریم علیه السلام فرمایي زما د سترګو یخوالی الله عز وجل په لمانځه کې ایښي دا مجردان حضرات چې څوک ورته یو هفته بعد دې کوزده ده ستا د خوښې کوزده درته کوم دا زموږ مجردین نه دي مجردین دي متأهلین دي مجردین خوارانه مه د طالب سودا پسې ویر حجرې طالبو د باچا پر لور عاشق سوی و باره یې مرکه ورستولې وي چال کور دې شاد څه حجره وګوره د باچا لور وګوره بیخي لوړ نه یې تللی ول مشکل نسته نیم کار سوی دی او هغه څنګه دې وکړي نیم کار څنګه ورسېدې نیم کار خلاص سوی دی نیم پاتې دی ول څنګه ول زه راضي یم دوی نه دي راضي تر اوسه زه راضي یم دوی نه دي راضي خو نیم کار خلاص ونه نکاح چی ته وایي ایجاب قبول تا دغه مذکوره بیبي ورکړې وه په دونه ولور هغه وایي اوه ما ورکړې وه د ما قبله کړې وه نکاح ایجاب و قبول دی د یو طرف سے ایجاب د بل طرف سے قبول نو د ول زه راضي یم دوی نه دي راضي مشکل حل دی نیم کار سوی زموږ په دې هم دغسې بابا د پلانکي خان لور کوم بابا پلانکي کوم بابا پلان بابا وایي زه څنګه وکړم نو دا خو نه کېږي نو ښه خبره دا چې پر قسمت قناعت وکړي واورئ په حسن و جمال پسې مه ځئ دغه زړې بوډۍ سپین سرې ښځې چې کله تاسې پر سړک ووینئ چې له کاڼه ورڅخه یې کړوپه کړوپه کېږي را روانه یي خو نسته تصویرونه د دې د ځواني تصویر چې تاسې ووینئ بیا به پراشوکان سئ حسن یو څو ورځې شی دی خپل ځانو ته نه ګورئ خپل د 11 کاله مخکې عکسونه وګورئ څونه غوړ پاړ یو اوس مو څه حال دی حسن د اعتبار نشته تنکح المرأة لأربع په ټولنه کې ښځې ته مرکه ورستول کېږي د 4 شیانو په خاطر لجمالها بعضې خلک یې حسن و ښایسته ګوري چې دا د وخت لیلا ده زه دغه نجلۍ کوم بله نه کوم لجمالها ولحسبها بعضې خلک ښځې ته مرکه ورلیږي وایي دا پلانکی قوم دي محمدزی دي بارکزی دي نورزی دي پلانکی زی دي پلانکی زی دي دا داري بعضې خلک یې قومو ته ګوري ولمالها بعضې خلک یې خانې ته ګوري 100 جیرې په مځکه په ناري سراج کې لري 80 جیرې په مځکه په مرجه کې لري 80 جیرې په مځکه په ناوه کې لري په بازار کې ښه تعمیران لري ډوره د خان لور د بله زه څه کوم دا 3 شی ولدینها په ټولنه کې داسې مرکې هم شته چې یو څوک د یو چا کور د مرکه ورلیږي هغه وایي زما د ښځې د حسب سره کار نه دی زما یې د مال و پیسو سره کار نه دی زما یې د حسن و ښایست سره کار نه دی ولدینها زما یې د دیندارۍ سره کار دی زما یې د دیندارۍ سره کار دی فاظفر بذات الدین ای ابو هریره 4 قسمه دې 4 خصلتو ته په ټولنه کې خلک ګوري که ته ابو هریره یې زما صحابي و شاګرد یې او زه د الله عز وجل پیغمبر و نبی یم او د استاذ و مربي په شکل کې یم فاصبر بذات دین ګرد عمر چې ښځه کوي دینداري خوا یې غوره کوي دینداره ښځه تا نه خفه کوي دا یو صفت یې بس واورئ د دینداري ښځې څخه خاوند نه خفه کېږي فاتقوا الله
قرآن کې الله عز وجل د کورني ژوند په باره کې چې احکام بیان کړي، که طلاق راغی داسې به وسي، که خلع راغله داسې به وسي، که جنجال راغی داسې به وسي. طلاقونه ژر مه سره ورکوئ. کله چې د خاوند د ښځې تر مابین جنجال راځي، الله عز وجل فرمایي یو څو کسان دي د خاوند د فامیل له سره راسي، یو څو کسان دي د ښځې د فامیل له سره راسي، دوی دې سره کښېنئ، اجدا مه کوئ. ښځه که دینداره وه تا دغه ځای ته نه درې. دینداري هغه صفت دی چې ټول عیبونه ختموي. حسن و جمال به لري لیکن بیا به ژاړي درته. ما ته یو هفته مخکې دغه دفتر ته یو سړی راغی، ځوان و، راته ژړلی، لونګۍ یې د ډېرو پیسو تړلې وه، غټ سړی دی. حسن د مه ګورئ خالي، حساب یم څه وکړم، پېښه کړه خدای. ځکه ماحول ما تېره جمعه هم درته ویل، عفت، فاکلمني، حیا، پرده عامه کوي. بیا به مو لوی لوی خلک ژاړي، بیا به مشران خلک ژاړي، ژاړي پر چش باندې چې هغه خپله اقرار کوي چې زه په دې وبا اخته وم، اوس راسه سوی دا کار څنګه وکړم. یو کال، دوه کاله، درې کاله زما څه د عمل سوی دي، ښځه د خاوند ته اقرار کوي، نو څنګه وکړي؟ دا یو خبره ده. خبره پر چیش روانه؟ ها، دغه د سترګو یخوال، سترګو تر یخوال پرې راغی. نو د سترګو جعلت قرة عیني فی الصلاة، لکه زموږ ستاسې د سترګو یخوالی چې نن په کوزدو، په ودو، په سفرو، په غورمو، په چرمو کې دی، دغه ته خوند و لذت وایي. نبی کریم علیه السلام فرمایي جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی الله عز وجل په لمانځه کې ایښی دی. د حاجي امداد الله مهاجري مکي رحمت الله علیه مقوله مې بار بار درته ویلې ده چې هغه وایي که الله عز وجل ما ته د اخرت په ورځ اختیار راکړي چې ای امداد الله څه شي غواړې، تا ته اختیار دی، کم جنت په جنتو کې غواړې، امداد الله به نه ورته وایي چې یا الله ما ته جنت فردوس راکړه، زه به ورته وایم چې یا الله د عرش تر سوري لاندې ما ته د یوې مسلې ځای راکړه چې زه پر سجده پروت یم او ستا تسبیحات یې وایم، ځکه ما په سجده کې هغه خوند لیدلی دی چې بل ځای ما نه دی، جنتونه خو ما نه دي لیدلي. المنز یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، دا وسلې دي، دا مدافعه قواوې دي. کنی بیا به انسان ځان د لاسه ورکوي. تاسې غرب اروپا ته وګورئ، تاسې د غربي ممالکو سرچ وکئ چې په کال کې هلته څومره خودکشي کیږي. هلته ولې خودکشي کیږي؟ ولې خلک خپل غاړې ته پړي اچي، په پکو پسې ځانونه زړي؟ ولې خلک خپل ځان ته د زهر پیچکاري لګوي؟ د هغو سره دا وسله نشته. د کافر حال دا دی، د کافر شان دا دی چې مشکل و تکلیف و غم باندې راغی، بس دا څنګه دنیا، دا خو پر ما تنګه سول، ډب ځان مړ کړه. دا د مؤمن د مسلمان فرق دی. الله عز وجل مؤمن منع کړی دا ځان به نه وژنې د مشکلاتو په خاطر، د تکالیفو څه په تنګۍ کې راتلل، خپل ځان وژل دا به نه کوې. الله عز وجل فرمایي بالصبر، په صبر سره کار واخله، والصلاة، په لمانځه سره کار واخله، ان الله مع الصابرین، الله عز وجل د صابرین